بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تیر ویډیو کې موږ او تاسو د لسم ټولګي د فزیک مضمون لومړنی لوست چې د فزیک د پیژندګلوۍ څخه شروع کېدی هغه لوست مو مطالعه کړ. نن راځو د فزیک مضمون د تیر لوست په ادامه سره دویم لوست چې عنوان دی اندازه‌گیری. د لسم ټولګي فزیک مضمون دویم لوست اندازه‌گیری یا هم اندازه کول یا میجرمنت څه ته ویل کیږي. د اندازه کولو یا د میجرمنت اړوند چې کوم سوالونه ستاسو په ذهن کې دي ان شاء الله الرحمن د دې ویډیو په پای ته رسیدلو سره به هغه سوالونه حل شي. یعنی اندازه کول مطالعه کوو چې اندازه کول څه شي دي، خپل څه ته ویل کیږي. همدارنګه د دې اړوند ځینې موضوعات به ان شاء الله الرحمن په دې درس کې کور کوو. لومړی راځو د اندازه کولو څخه را شروع کوو. اندازه کول یا هم میجرمنت یا هم اندازه‌گیری دا څه ته ویل کیږي؟ اندازه کول یا هم میجرمنت یا اندازه‌گیری خپل څه ته ویل کیږي. که چیرې اندازه کولو یا میجرمنت ته راسو نو موږ داسې ویلی سو چې د یو کمیت پرتله کول د یو معلوم مقدار سره عبارت د اندازه کولو څخه دي. د یو کمیت پرتله کول د یو معلوم مقدار سره چې د هغه کمیت واحد وي عبارت د اندازه کولو څخه دي. یعنی اندازه کول چې دی هغه په اصل کې د کمیت پرتله کول دي د واحد سره، یا د کمیت پرتله کول دي د یو معلوم مقدار سره چې دغه معلوم مقدار په خپله چې ویل کېږي د هغه کمیت واحد ورته ویل کېږي. چې دا ټوله واحدات بیا د علماو لخوا څخه ټاکل شوي دي چې په واحداتو په درس کې ان شاء الله الرحمن وایو. کله چې خبره دلته د کمیت یاده شوه نو لومړی راځو د کمیت څخه را شروع کوو چې کمیت خپله ویل کېږي څه شي ته. کمیت څه ته ویل کېږي؟ د دې ترڅنګ د واحد څه ته ویل کېږي. د دې ترڅنګ واحد څه ته ویل کېږي. ځکه ما مخکې درته ویلې چې اندازه کول چې دی هغه په اصل کې د کمیت پرتله کول دي د واحد سره. وخت چې زه کمیت د واحد سره پرتله کوم دا کمیت څه ته ویل کېږي او واحد څه ته ویل کېږي. د کمیت لپاره موږ داسې ویلی سو چې کمیت چې دی هغه د مادې هغه خاصیت دی چې د اندازه کولو وړ وي، یا هر هغه شی چې د اندازه کولو وړ وي عبارت د کمیت څخه دی. د مثال په توګه سره اوږدوالی د ټولو موادو یا د ټولو شیانو هغه اوږدوالی چې دی هغه د اندازې وړ دی، دې ته زه یو کمیت ویلی سم. یا د مثال په توګه سره کتله چې د هغه یو کمیت دی. ولې؟ ځکه د اندازې وړ دی. نو موږ داسې ویلی سو چې کمیت چې دی هغه د مادې یو خاصیت دی چې د خپله څه شي دی د مادې یو خاصیت دی چې د اندازه کولو وړ دی. همدارنګه یا داسې ویلی سو چې ټول هغه شیان چې د اندازه کولو وړ وي عبارت د کمیت څخه دی. د دې ترڅنګ که چیرې راسو واحد ته نو داسې ویلی سو چې واحد چې دی هغه په خپله څه شي دی د یو کمیت مشخص او ځانګړي مقدار ته د هغه کمیت چې ورته ویل کېږي واحد ورته ویل کېږي. د یو کمیت ځانګړي او مشخص مقدار یا اندازې ته د همغه کمیت واحد ویل کېږي چې دغه واحدات خپله د علماو د خوا څخه ټاکل شوي دي او په ټوله دنیا کې دي قابل د منلو دي. مثلا په کمیتونو کې مثلا اوږدوالی یو کمیت دی. د دغه اوږدوالي کمیت لپاره کوم واحد ټاکل شوی دی یا دغه اوږدوالی د کوم مقدار سره مقایسه کېږي چې پر هغه اندازه به موږ دوی څنګه کوو د دوی هغه میجرمنت یا اندازه‌ګیري کوو. نو داسې ویلی سو چې مثلا لکه د اوږدوالي واحد چې دی هغه متر دی. کله چې موږ د یو شي اوږدوالی اندازه کوو موږ دغه اوږدوالی د یو معلوم مقدار سره پرتله کوو چې دغه مقدار خپله د متر په نوم سره یادېږي او دا متر ته خپله د دغه اوږدوالي چې ویل کېږي واحد ورته ویل کېږي. ولې؟ ځکه اوږدوالی یو کمیت سو. دا اوږدوالی زه د چی سره پرتله کوم؟ د یو واحد سره. دا واحد څه شي دی؟ متر. نو متر د اوږدوالي څه شو؟ واحد سو. یعنی که اوږدوالی کمیت دی متر یې څه شي دی؟ واحد یې دی. چې دا متر په اصل کې څه شي دی؟ دا په خپله د کمیت یو ځانګړی مشخص مقدار دی چې دا کمیت زه بیرته ورسره پرتله کوم چې دغه کمیت اوس نو د دا واحد څو برابره دی. چې هر څو برابره راووځي دغه ته موږ د دې څه وایو؟ اندازه کول یا میجرمنت ورته وایو. یا که د مثال په توګه سره راسو کتلې ته مثلا د کتلې واحد چې دی هغه خپله څه شي دی؟ د کتلې واحد چې دی هغه خپله کیلوګرام دی. د کتلې واحد څه شي دی؟
هغه خپل کېجی یا هم کیلوګرام دی. اوس نو کیلوګرام د کتلې واحد سو. کله چې زه د شیانو کتله اندازه کوم، د موادو کتله اندازه کوم، زه دغه مواد چې دي د کیلوګرام سره، دا معنی چې زه د مواد د کیلوګرام سره پرتله کوم چې دغه ماده د دغه د مثلا د کیلوګرام څو برابره ده. چې هر څو برابره وي نو موږ وایو چې د دې اندازه دومره ده یا په هماغه اندازه سره ده. د مثال په توګه سره مثلا یو ټوکر رانیسم، مثلا څه رانیسو، یو ټوکر رانیسو. فرض دی چې دا یو ټوکر دی. اوس کله چې تاسو دکاندار ته ورسئ، د دکاندار ته داسې وایاست چې 2 متره یا 3 متره ټوکر راکړه. دکاندار مثلا متر رااخلي، په متر سره د مثال په توګه سره دغه متر د ټوکر سره پرتله کوي چې دا ټوکر د متر څو برابر سو. اوس نو که چیرې ټوکر د متر یو برابر راسي، وای دا ټوکر 1 متر سو. که ټوکر د متر 2 برابر راسي، وای 2 متر سو. که ټوکر د متر 3 برابر راسي، وای څه رالی، وای 3 متر سو. یعنی دغه چې موږ د کمیت د واحد سره پرتله کوو، دغه د خپل اندازه نیونه ویل کیږي یا هم اندازه‌ګیري ورته ویل کیږي. یا د مثال په توګه سره مثلا موږ د مثال په توګه د یو شی وزن اندازه کوو. مثلا یو شی راخلم ټولوم، یا مثلا وزن یې اندازه کوم. کله چې مو د شی وزن اندازه کوئ، مثلا په ترازو یا په یو شي کې مو واچوئ، غواړو چې وزن یې وګورو، مثلا وزن یې څونه رالی، زه راځم مثلا یو کاڼي یا د مثال په توګه سره یو وزن مثلا چې خپل 1 کیلوګرام وزن دی، دغه 1 کیلوګرام وزن راخلم، مثلا ترازو په یوه پله کې ایږدم، مثلا مواد چې غواړم کتله اندازه کړم یا وزن یې اندازه کړم، هغه په بله پله کې ایږدم. اوس نو که چیرې دغه مواد چې دي دا مثلا څنګه سوله، دا د کیلوګرام سره څه رقم سوه برابر راله، نو موږ وایو چې دا څه رقم دی، مثلا دا 1 کیلوګرام مواد دی. دغه مواد چې دی د دوی کتله یا وزن چې دی هغه څونه دی، 1 کیلوګرام دی. اوس نو که چیرې بیا څو برابره سي، بیا 2 برابره سي. د دې وزن څه برابره سي، 2 برابره سي. مثلا موږ یو اندازه نور د مواد واچو، دا چې کله واچو مثلا د یوه پله تر د بلې پلې درنه سي، نو د مثال په توګه سره راځو موږ 2 کیلوګرام وزن واچو. 2 کیلوګرام وزن چې موږ واچوئ، بیا موږ وایو چې دا مواد چې دي د 2 کیلوګرام سو. ولې؟ ځکه دا مواد چې دي هغه د وزن 2 برابره سوه. په دغه وخت کې بیا موږ وایو چې دا څو کیلوګرامه دي، 2 کیلوګرامه دي. یعنی د اندازه کول چې دي هغه په اصل کې د کمیتونو پرتله ده د واحداتو سره، چې کمیت د واحد څو برابره دي. دا واحد مهم دی چې واحد بیا د ټولو شیانو لپاره معلوم دی، او دغه واحدات د ټولو موادو لپاره څه رقم سوي دي، ټاکل سوي دي. د هغه څخه وروسته پسې راځو اندازه کولو کې غلطي ته. کله چې اندازه نیسو د یو شي، واضح خبره ده چې په اندازه نیونه کې غلطي رامنځته کیږي. په اندازه نیونه کې زیاتره وخت چې رامنځته کیږي، غلطي رامنځته کیږي. اوس نو کله چې غلطي رامنځته سي، دغه غلطي بیا په خپله پر 2 ډوله ده. یعنی د غلطي چې رامنځته کیږي دا په خپله پر 2 ډوله رامنځته کیږي. یو چې دی هغه یعنی په اندازه نیونه کې یا هم په اندازه کولو کې تیروتنه، په اندازه نیولو کې تیروتنه. اوس اندازه کول یا میجرمنټ کې تیروتنه چې ده په خپله پر 2 ډوله ده، چې یوې تیروتنې ته په خپله میتودي تیروتنه ویل کیږي. یوې تیروتنې ته څه ورته ویل کیږي، میتودي تیروتنه ورته ویل کیږي. د دې ترڅنګ بلې تیروتنې ته مثلا د آلې یا هم د وسیلې تیروتنه ورته ویل کیږي. د آلې څه ورته ویل کیږي، تیروتنه ورته ویل کیږي. اوس نو کله چې میتودي تیروتنې ته راسو، نو د دې د نوم څخه معلومیږي چې میتودي تیروتنه معنا په میتود کې تیروتنه. میتودي تیروتنه میتود کې تیروتنه. څنګه په میتود کې تیروتنه؟ میتودي تیروتنه عبارت د هغه تیروتنې څخه ده چې د انسانانو په واسطه سره رامنځته کیږي. یعنی مثلا یو څوک په اندازه ګیري کې تجربه نه لري یا په اندازه کولو نه پوهیږي، هغه راځي د یو شي اندازه نیسي. کله چې د شي اندازه واخلي، بیا اندازه وروسته وګوري، هغه غلط دی. دا ولې غلط دی؟ دا ځکه چې د غلطي چې اوس دلته رامنځته سوې ده، دغه غلطي د انسان په واسطه رامنځته سوې. ولې؟ دا ځکه چې یا به تجربه نه پکښې لري، یا به څه شي وي، یا به یې نه وي زده. اوس نو مهمه خبره دا ده چې هغه تیروتنه چې د انسانانو په واسطه سره رامنځته کیږي عبارت د میتودي تیروتنې څخه ده. عبارت د چی څخه ده؟ د میتودي تیروتنې څخه ده، چې دغه میتودي تیروتنه د زیات تکرار له امله له منځه تللی شي.
یعنی کله چې بیا موږ زیات تکرار وکړو پر اندازه کولو باندې چې څنګه ښه اندازهګیري کولی شو، څنګه دقیق اندازهګیري کولی شو، نو زیات تکرار وروسته بیا موږ کولی شو چې دغه میتودي تېروتنه له منځه یوسو. د هغه څخه وروسته راځو د الیې تېروتنې ته. د الیې تېروتنه بیا څه شي ته ویل کېږي؟ د الیې تېروتنې ته که چیرې موږ راسو د دې د خپل نوم څخه معلومیږي، د دې د خپل نوم څخه موږ ته واضح کېږي، معلومیږي چې د الیې تېروتنه عبارت د هغه تېروتنې څخه ده چې دا د وسیلې یا الیې له امله رامنځته کېږي. یعنی یا به اله خرابه وي، یا به مثلا کار پرې ایښی وي، یا به په هغې کې یو مشکل رامنځته شوی وي. د دغه مشکل له امله به موږ ته چې کومه اندازه په لاس راځي د یو شي هغه به غلطه وي، چې دغسې تېروتنې ته بیا د الیې تېروتنه چې د الیې تېروتنه چې ده هغه عموما په چینجولو یا هم په بدلولو سره د الیې له منځه ځي. مثلا د مثال په توګه سره مثلا زما سره یو متر را سره دی، دغه متر چې دی په دې باندې د مثال په توګه عموما زه د شیانو اوږدوالی اندازه کوم. زما فکر نه دی دا متر دا یوه حصه کټ سوې ده، د متر دا یوه حصه چې د یو څخه تر دوه پورې ده، معنا دا چې دا یو متر یې مکمل کټ سوی دی. که چیرې زه مثلا راځم په دې باندې یو ټوکر اندازه کوم، ټوکر چې مې کله په دا متر سره اندازه کوي زه راځم وایم چې دا ټوکر چې دی دا د مثال په توګه سره 20 متره دی، دا ټوکر چې دی 100 متره دی، 20 متره دی. اوس نو ټوکر 20 متره دی او زه مثلا وایم دا ټوکر 20 متره دی، یو بل څوک دا ټوکر اندازه کوي په یو بلې الیې سره، هغه ماته دا 20 متره نه دی، دا ټوکر چې دی هغه 100 متره دی، 19 متره دی. دا ټوکر چې دی هغه 100 متره دی، 19 متره دی. موږ لا مثلا که چیرې پوهېږو نه اضافي جنجال لا کوو چې یا دا خو 20 متره ما په خپله اندازه کوي، خو که چیرې موږ راسو دقیق الیې ته وګورو کیدای شي چې په اله کې داسې مشکل وي. یعنې ما مخکې وویل چې اله څه به سوې ده، مثلا دا متر دا یو متر یې کټ سوی دی. بیا وروسته چې زه کله خپل الیې ته متوجه سم بیا ګورم چې په اله کې په اصل کې حساب د دوو څخه شروع دی، هغه یوه حصه د متر سره کم سوې ده، مکمله له منځه تللې ده. نو بیا ویلی سو چې دلته چې کومه غلطي رامنځته سوې ده دا غلطي په اصل کې د الیې غلطي ده، دا ځکه چې د الیې ته په واسطه سره تېروتنه ده، دغه اله خرابه وه، په د خرابې الیې سره موږ څه شي کوله د شیانو اندازه ونیوله. چې دغه تېروتنه د الیې په چینجولو یا د الیې په بدلولو سره دا تېروتنه سره کم کېدلی سي، له منځه تللی سي. یعنې په عموم کې په اندازه کولو کې تېروتنې چې دي هغه پر دوه ډوله دي، یو میتودي دی، بل د الیې تېروتنې. دا چې میتودي تېروتنه څه شي دا مې هم درته وښول، او دا چې د الیې تېروتنه څه شي دا مې هم څه پوه کړله درته ومښول. د هغه څخه وروسته راځو په اندازه نیولو کې ځینې مهم ټکو ته. دا خو د الیې تېروتنې سولې عمومي چې البته د اندازه کولو کې تېروتنې سوې. اوس نو عمومي چې موږ کله غواړو چې اندازهګیري وکړو کومو شیانو ته باید زموږ فکر وي؟ په اندازهګیري کې هغه کوم مهم ټکي دي چې باید زموږ ورته فکر وي؟ هغه کوم څه شي دي مهم ټکي دي چې باید زموږ ورته فکر وي؟ هغه کوم مهم ټکي دي چې باید زموږ په اندازهګیري کې هغه ته څه شي وي؟ باید په اندازهګیري کې زموږ هغه ته دقیق فکر هغه څه شي دی؟ زه مثلا یو شی اندازه کوم، مثلا یو ټوکر اندازه کوم، یو ټوکر څه کوم اندازه کوم. اوس دا ټوکر چې زه کله اندازه کوم د دې لپاره لومړنی مهم شی دا دی چې زه باید کمیت وټاکم. باید څه وټاکم؟ باید کمیت وټاکو. یعنې لومړی مهم شی چې دی هغه د کمیت ټاکل دی. نو د کمیت ټاکل څه معنا؟ څنګه کمیت وټاکم؟ زه دا ټوکر اندازه کوم. اوس نو د ټوکر څه اندازه کوم؟ د ټوکر اوږدوالی اندازه کوم، د ټوکر وزن اندازه کوم، یا د مثال په توګه تودوخه اندازه کوم. څه شی اندازه کوم د ټوکر؟ د لومړی مهم شی کمیت ټاکل دی. موږ باید کمیت وټاکو. مثلا زه وایم د دا ټوکر اوږدوالی اندازه کوم. دا څه شو؟ ما خپل کمیت وټاکلی. د اندازه کولو هغه لومړی شرط سره کم سو پکښې عملي سو. راځو دویم ته. کله چې مو کمیت وټاکئ د کمیت ټاکلو څخه وروسته د دغه کمیت له جنس څخه څه شي ټاکو؟ یو واحد ټاکو. دغه کمیت له جنس څخه څه شي ټاکو؟ یو واحد ټاکو. کله چې مې کمیت وټاکئ نو خو بیا کولی سم چې واحد وټاکم، ولې د هغه کمیت واحدات خو ماته معلوم دي، د دغو واحداتو څخه یو واحد ټاکم، بیا د کمیت دغه واحد سره پرتله کوم. بیا د کمیت څه په کومه؟ د هغه واحد سره یې پرتله کوم چې اوس نو دا کمیت د واحد څو برابره دی. کله چې مو دا کار وکړئ د هغه څخه وروسته راځو. دریم هغه تر ټولو مهم شی دا دی چې موږ او تاسو په اندازهګیري کې باید ډېر دقیق اوسو. په اندازهګیري کې باید څه پوه اوسو؟
ډېر دقیق او رښتینی اوسو. ولې اندازهګیري په لږ بې پروایي سره خرابېدلی شي. څنګه؟ د مثال په توګه سره زه راځم مثلا فرض کړئ چې دا د مثال په توګه سره یو کلکین دی. ښه، مثلا یو کلکین دی فرض کړئ. زه دا کلکین ته پرده ورانیسم. دې کلکین ته چې ورانیسم پرده ورانیسم. د مثال په توګه خطکش راخلم. خطکش مثلا عموما د عادي خطکشان نه په هغه سره د اندازه کوم. ګورئ مې د دې ځای څخه بیا تر دې ځایه پورې چې مې دا کله اندازه کوي دا مثلا 0.8 سانتي متره راووتي. 0.8 راووتي؟ 0.8 سانتي متره د مثال په توګه سره راووتي. اوس دا چې کله 0.8 سانتي متره راووتي زه راځم مثلا دوکان ته ځم د دې لپاره چې پرده رانیسم. دغه 8 ملي متره چې دی دا څه په کومه دا صرفي نظر کوم. د ملي متر څه په کوم صرفي نظر کوم. دا په نظر کې نیسم. بس 0 سانتي متره چې راوړم پرده راوړم. کله چې مې 0 سانتي متره پرده راوړله ګورم چې دا پرده د دې ځای څخه بیا مثلا تر دې ځای پورې دا لږ ځای څه پکېږي پاتېږي. زه حیران شم دا ولې پاتېږي. ما خو اندازه واخیستله. موږ خو اندازه واخیستله خو غلطه اندازه مو واخیستله. کوچني واحدات مو څه وکړله صرفي نظر مو کړه. کوچني واحداتو ته مو توجه نه ده کړې چې د دغه کوچني تېروتنې له امله ټوله اندازه سره کم کېږي خرابېدلی شي. د پردې هغه ټوله اندازه سره کم کېږي خرابېدلی شي. یا دغسې د هر شي اندازه. نو په اندازه کولو کې باید موږ ډېر دقیق اوسو. کوچني واحدات هم باید څه وکړو صرف نظر یې نه کړو. ټولو واحداتو ته باید سم فکر وکړو. باید دقیق اندازهګیري وکړو او په اندازهګیري کې د څو شیانو ته باید موږ څه شوي فکر. دا و اندازه کول د تېر درس په ادامه. زموږ او ستاسو د تېرې ویډیو په ادامه د نن ویډیو درس و اندازه کول چې په دې کې مو د اندازه کولو اړوند هغه موضوعات وویله، کمیت مو وپېژندئ، واحد مو وپېژندئ او همدارنګه په اندازه کولو کې مو تېروتنې. نو زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا پورې ښه ورځ او ښې چارې.